د لوی څښتن تعالی په نامه درنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله ستاسو ټول روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ. زموږ د نن ورځې خپرونې ته بیا هم ښه راغلاست. په دې خپرونه کې زه غواړم تاسو ته د جنت د نړۍ په اړه یو څو زرینې کرښې وړاندې کړم، په دې هیله چې ستاسو د پام وړ وګرځي. شروع به له دې وکړو چې جنت څه دی. له قرآن سره سم جنت هغه پراخه نړۍ ده چې یوازې لاره یې د دې ټولو کائناتو برابره ده. جنت هغه معیاري ځای دی چې به پکې ټول محدودیتونه او ناهمغږي اسباب پای ته ورسیږي. جنت هغه ځای دی چې انسان به پکې د دې وړ شي چې د زمان او مکان پورته ځایونه احاطه وکړای شي. جنت هغه ځای دی چیرته به چې انسان نیغ په نیغه الله رب العالمین ویني او خبرې به ورسره کوي. جنت هغه ځای دی چې هلته به د انسان نظر د انساني تاریخ احاطه کولی شي. جنت هغه ځای دی چې د پوره تاریخ ټول منتخب بندگان به پکې یو ځای کړل شي. جنت هغه ځای دی چې د انسان لپاره به پکې دا ممکنه شي چې د لوړې کچې ځایونو لیدنه وکړي. هغه لوړې معیاري نغمې به واوري او د هغو لوړ معیاره ذایقو خوند به وڅکلی شي. جنت هغه ځای دی چې د انسان لامحدود دماغ به پکې انفولد شي، بې بریده به شي. جنت هغه ځای دی چې د اعلی الله او کلمات الله به پکې قلم بند کړل شي. جنت هغه ځای دی چې انسان ته به پکې په کامله توګه هره موخه او غوښتنه پوره ترلاسه شي. جنت هغه ځای دی چې انسان ته به د الله جل جلاله نږدېوالی ور په برخه شي. جنت هغه ځای دی چې هلته به هر ډول پراخې بوختیاوې شتون ولري، خو دا ټولې مشغولتیاوې به په معیاري توګه له خوښیو ډکې بوختیاوې وي او داسې نور. درنو لیدونکو دا و د جنت د نړۍ په اړه یو څو زرینې کرښې چې ما ستاسو حضور ته وړاندې کړې، په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې اوسي. الله رب العالمین دې موږ ټولو ته جنت الفردوس را نصیب کړي او الله تعالی دې موږ ټول د جنت په خوږو نعمتونو ونازوي. نو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه. تر بلې خپرونې تاسې په ټول پاک رب سپارم. ښاد، خوشحاله او بریالي اوسئ.